نو الله رب العالمین د بیت الله شریف د دقې ځای نه د ځمکې ابتدا وکړه او بیا الله رب العالمین بیت الله شریف د جوړولو اراده وکړه. نو دا بیت الله شریف لس ځله جوړه شوې ده او لس ځله دا بیا نواره شوې ده. نو دی یهودو دا اعتراض کو چې د دوی د ابراهیم علیه السلام سره دومره مشابهت دی او د ابراهیم علیه السلام ملت دوی اتباع کوي. نو ابراهیم علیه السلام د عراق نه شام بیت المقدس ته هجرت کړی. نو د ابراهیم علیه السلام قبله هغه بیت المقدس دی او بیت المقدس په مخ د ځمکې لومبی کور دی. نو دوی څنګه دا دعوه کوي مسلمانان او رسول الله مبارک چې موږ متبع د ابراهیم علیه السلام یو؟ نو دوی بیا د بیت المقدس ته ولې نه مخ کوي؟ ځکه چې قبله دا لومبی په مخ د ځمکې کور دا وي بیت المقدس دی، دا هغوی وی. نو الله رب العالمین په دې آیاتونو کې د هغې خبرې جواب وکړه چې ستاسو دا خبره دا غلطه ده چې په مخ د ځمکې لومبی کور بیت المقدس دی. دا خبره 100% ستاسو الله وی غلطه ده. اصل خبره دا ده چې په مخ د کائنات کې د ټولو نه په مخ د ځمکې لومبی کور چې دی هغه بیت الله شریف ده، کعبه مبارکه ده. او الله رب العالمین دا کور لومبی جوړ کړی دی اول په مخ د ځمکې، بلکې د اول د ځمکې د کور د جوړېدو نه مخکې به یو موږ خبره وکړو. هلته بیا ویم چې څنګه اول لومبی جوړ شوی دی. د دې کور نه به مخکې یو خبره بله داسې وکړو چې الله رب العالمین کله دا ځمکه او اسمان د پیدا کولو اراده وکړه او خصوصا د دې ځمکې، نو دا ټوله هوا وه. د هوا نه الله رب العالمین بیا اوبه جوړې کړې، ځمکه نه وه، صرف اوبه وي. نو دا اوبه الله رب العالمین په حکم باندې فرشتو وشاربلې. دا څنګه چې شملې شاربلې کېږي داسې وشاربلې شوې. او بیا یو بلبلقې جوړه شوه او د هغې بلبلقې نه د ځمکې ابتدا وشوه. نو چې اوس ځمکه خورېږي که نه، په دې تمام کائنات کې د خورېدو الله اراده وکړه. نو چې د کوم ځای نه خورېږي او لومبي ځمکې هغه تخلیق کېږي، دا هغه ځای کې وشو چې نن کوم ځای بیت الله شریف موجود دی. د دې نه الله رب العالمین د ځمکې هغه شروع کړه او ګیر چاپېره ټولې دنیا کې دا ځمکه جوړه شوه. نو دقې ځای نه بیا ابتدا وشوه یو خوا او بل خوا، او دا د ټولې دنیا د ځمکې هغه لومبي ابتدا و. نو دا منظم شو. او نن هم ستا دا سیزدانانو چې کوم د دقې دغه ماهر دي د دې محلي وقوع د ټولې دنیا که نه، او دوی نن د سیاراتو د هر څه نه اندازه ولګوله، نن د دنیا چې هغوی موی کوم منځ دی نو هغه په مکه مکرمه کې دغه بیت الله دی. ځکه چې په جون جولای کې دا د کال دا منځ راځي او دا نور، نو دا نور بلکل د بیت الله د پاسه ودرېږي، د پاسه. نو بیت الله شریف د ټولې دنیا منځ دی، منځ. اوس که ته خدای پاک الله دې موږ او تاسو بوتلی کوي او د بیت الله شریف د کعبې سره ودرېدی او خوند هم ډېر مزه کوي چې دا مخ د کعبې په دیوال باندې ولګې، نو ته په زړه کې دا راوله چې زه د دنیا په منځ باندې ولاړ او بیا دام زړه کې راوله چې څنګه دا د دنیا منځ دی، نو داسې د اسمان هم چې د پاسه کم دی دقه هم د دنیا منځ دی. لکه د دې بیت الله شریف د پاسه عین د پاسه د فرشتو بره کعبه ده چې هغې ته وایي بیت المعمور. او که د هغې بیت المعمور نه کاڼې را بالفرض یو څیزه راغوزار شي، نو نیغ به د بیت الله چت ته راځي، دومره په سیده منځ کې دی دا. او دا بیت الله تر د اسمانه پورې هلته ده. دا یوازې نه چې بس دغه کوټه ده دغه ځای دی، نه، د دې هغه برکات او د دې هغه کوټوال. ځکه چې تاسو د الله بیت الله شریف ته بوتلی کې، نو بیت الله شریف چې کله تاسو دویم دریم څلورم پنځم شپږم چت کې مونځ کوئ، نو بیت الله لاندې پاتې شي او ته مخامخ مونځ کوئ، نو دا هغه سمت دی.
یا مونږ دا کوم چې لګیا یو سمت دی نو کیدای شي زموږ نه بیت الله اوچتې یا لاندې خو مونږ هغه سمت ته مخ کړو یا سمت تر د اسمانه پورې. نو الله رب العالمین د بیت الله شریف د دقې ځای نه د ځمکې ابتدا وکړه او بیا الله رب العالمین بیت الله شریف د جوړولو اراده وکړه. نو دا بیت الله شریف لس ځله جوړه شوې ده او لس ځله دا بیا نواره شوې ده. په لومبي ځل چې بیت الله شریف جوړېده نو هېڅوک هم په مخ د کائنات کې نو صرف الله ذات او د الله فرشتې وي. نو فرشتو ته الله وی بیت الله جوړه کړې نو دغه ځای ورته وښو. نو لومبي ځل بیت الله فرشتو جوړه کړه. بیا چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راغی نو خپل کور یې نه دی جوړ کړی، لومبي یې بیت الله شریف جوړه کړه. نو دویم ځل باندې بیت الله شریف د آدم علیه السلام جوړه کړې ده. بیا په وخت روانېده بیا په دریم ځل باندې حضرت شیس علیه السلام جوړه کړه. حضرت شیس علیه السلام نو بیا دا بیت الله و نو بیا پې د طوفان نوح راغی، د نوح علیه السلام هغه طوفان راغی. نو د نوح علیه السلام په طوفان کې دا روانه شوه. نو په څلورم ځل بیا حضرت ابراهیم علیه السلام جوړه کړه. او څنګه چې په قرآن کې ذکر دی وإذ يرفع ابراهیم القواعد، مخکې تاسو ویلي دي وإذ بوأنا لإبراهیم مکان البیت، جوړ کړه دا کور. نو دا په څلورم ځل باندې جوړیږي. بنیادونه ورته فرشتې ښیي، د ابراهیم علیه السلام راځي او بنیادونه ورته فرشتې وښول، د دې ځای نه شروع کړه. ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړه کړه. بیا وخت تېرېده دقلته بیا یو قبیله راله چې هغې ته یې ویې جرهم. نو په پنځم ځل باندې قبیلې جرهم جوړه کړه، بیا روانه شوې وه. نو قبیلې جرهم جوړه کړه، خو بنیادونه ګورې هماغه دي چې کوم فرشتو دغه کړي دي. نو بیا وخت تېرېده ډېر سونه کاله تیر شول. بیا یو بل قوم راغی روانه شوي وه، نو هغې ته حکم شو. نو عمالقه یو قوم په شپږم ځل هغوی جوړه کړه. بیا د عمالقو نه پس ډېره موده تېره شوه، تقریبا 2.5-3 زره کاله تیر شو. نو داسې روانه وه. دیوالونه یې وو خو غټ غټ درازونه وو پکې، درازونه دا درس چې ورته تاسو وایئ څه ورته پښتو کې وایو چودې پکې وو غټ غټ. قریشو چې به لنډ ورغلې نو د خدای شان ته ګوره هغوی وي دا موږ جوړو، خو د نوارولو کوشش یې نشو کولی. او دویم نمبر یې کوشش یې ځکه نشو کولی چې دا په روایاتو کې راځي وی په دقې چودو کې یو لوی عظیمه اجدها وه، مارو. او مار څومره نصیب خان لالا د غوا د میخې دا بچي چې دا کټې څومره دومره مار، د کټي عمره مارو. نو چې څوک به دې بیت الله ته رالړ شو بس دوی به هغه خپل عبادت کو، خو چې به رالړ شو بس د هغې مار به پې یو غړپ کړې بس دوی به رستو شو. چې کله د قریشو دور راغی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر دقې وخت کې تقریبا 35 کاله 35 سال عمر. یاره دې کسانو به کوشش کو چې ورولو دا روانه کو دا موږ په صحیح طریقه جوړه کړو. د هغوی د قریشو دا نیت صحیح و، کافرانو خو نیت یې صحیح و. کټي به پې ورمنډه کړې بس هغه مار به اجدها به ورمنډه کړې دوی به وتښتېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عمر 35 کاله دی دقې وخت کې خدای یو عظیم الشان غټ مارغه د جدید د سمندر نه راوچت کړه. او دغه اجدها دا کټي د بیت الله شریف د دیوالونو داسې روح کو سر یې روح کړو او دغه مارغه ورغې او اجدها یې اوچته کړه. یو چې اجدها یې اوچته کړه دوی قریشو کې لږ زړه راغی، خو بیا یې د بیت الله تعظیم په زړه کې پروت و، نو لنډ وله نه ورتلل. نو بیا یو سړی و هغه راپاڅېد، ویله خو دا تاسو داسې جل کوئ نو دا خو ګرانه ده. بس هغه پې شروع کړه او روانه یې کړه. بس بیا روانه شوه. چې روانه شوه قریشو پیسې راجمع کړې. چې پیسې راجمع کړې او حلالې پیسې راوړې، نو ټولو قریشو حلالې پیسې راوړې او د بیت الله شریف تعمیر په 3 ځل باندې په 9 ځل باندې قریشو شروع کړه. نو بیت الله شریف یې جوړول شروع کړل. نو پیسې ورسره دومره وې چې کومه د ابراهیم علیه السلام په طرز بیت الله وه هغه عمره پیسې برابر نه کړې. نو د بیت الله یو حصه بار پاتې شوه، پیسې ورسره نه وي. نو د هغې نه یې یو دیوال چاپېره کړه.
نو که تاسو مونږ د الله رب العالمین بوتلی کې نو د بیت الله سره خوا کې یو دیوال دی چې ورته حتیم شریف وایي دا د بیت الله حصه ده قریشو سره پیسې نه وي نو دا ترې بار پاتې شو او مخکې د ابراهیم علیه السلام د بیت الله چې کومه جوړه کړې وه د هغې دوه دروازې وي یو چې دا کومه اوس موجوده دروازه دا ده او یو د بل اړخ ته چې کوم د دې دروازې اپوزیټ سایډ ته چې سړی چې کوم کسان تلي هغوی ته پته لګي د باب فهد نه سړی راشي نو دقې اړخ ته یو دروازه وه د بیت الله خو دوی بس یوه پرېښوده د دې د وجې چې بس قریش وي چې دا زموږ تسلط کي چې بلې دروازه باندې څوک راځي نو دقې دروازې سره مونږ ولاړ یو نو څوک به یې ورته پرېښودلی نه قریش چې بیت الله جوړه کړه د حجر اسود پکې راغی چې دا به کوم ځای ږدو نو حجر اسود بار پروت و غټ حجر اسود و د رسول الله مبارک وي دا د انسان د سر عمره یو کان نو څلور قبیلې وي یو وي زه به اکدمه حجر اسود دی اوس راته وایم چې حجر اسود نن سبق کې را روان دی راته وایم بیا چې څومره مبارک کاڼی دی بلې قبیلې وي موږ اکدو بلې وي موږ اکدو بلې لویه جګړه شوه هغوی په دې فیصله وکړه ځه چې سار بیت الله شریف ته څوک لومبې رالل په هغه به مونږ فیصله کوو د الله رب العالمین شان ته ګوره چې د سارې رسول الله مبارک جومات ته لومبې راغی نو هغه ته یې مونږ له فیصله وکړه څلور قبیلې یو هغې دا خو ډېره اسانه قبیله ده وایي د څلورو قبیلو نه یو سردار راکړې نو یو سردار یې وله ورکړ بیا رسول الله مبارک یو څادر راوغوښته وی یو ګوټ سرداران ونیسئ نو یو ګوټ سرداران ونیوه رسول الله مبارک ورغی او کاڼی به د هغې څادر په منځ کې کېښود او وی را روان شئ راځئ بس څلور واړه را روان دي او د بیت الله خوا له چې راورسو رسول الله مبارک هغه کاڼی راواغېسته او چې اوس موجوده کوم ځای کې د حجر اسود نصب دی او دغه دی دقلته رسول الله مبارک په خپل لاس باندې کېښود ټول پرې خوشحاله شو بس بیا به ترې لګیا دوی به عبادت کو چې شپږم ځل او رسول الله مبارک خو د رسول الله مبارک دا خواهش و چې یاره زما دا خواهش دی چې څنګه طرز باندې بیت الله مخکې وه مخکې چې څنګه جوړه وه اقه شان میړه غواړو چې واپس یې د ابراهیم علیه السلام په طرز جوړه کړو خو د قریشو نه دغه کېږم دوی به وایي چې یاره موږ دا جوړه کړې وه نو نبي علیه السلام جوړه نه کړه نو بیا نبی علیه السلام وفات شو د حضرت اسما رضی الله تعالی عنها یو زوی او د عایشې بیبي خورایي و عبدالله ابن زبیر نو په مکې مکرمې د هغه باچه یو وخت راغله نو هغه وی یاره دا رسول الله مبارک خواهش کړی و چې زه دا بیت الله نو په اتم ځل باندې عبدالله ابن زبیر ټوله بیت الله روانه کړه او واپس یې د ابراهیم علیه السلام په طرز باندې جوړ کړه او حتیم یې پکې شامل کړ حتیم یې پکې او دوه دروازې یې وله پرېښودې چې په اتم ځل د دا کار وکړه نو په نهم ځل پې یو لوی جابر الامت انسان چې هغه ډېر ظلم کړی دی حجاج ابن یوسف راغی وایي دا ولې دا د دا چل ولې وکړو د دې عبدالله ابن زبیر سره سخته نالګي وه نو حجاج ابن یوسف لګیا شو بیت الله واپس بیا روانه او واپس یې هماغه د قریشو په طرز باندې دا کم چې نن موجوده بیت الله د په هغې طرز یې واپس بیا جوړه کړه حتیم یې ترې بهر کړه دروازه یې وله یوه کړه چې ده دا چل وکړو دا نهم ځل باندې نو د هارون الرشید باچا زمانه راغله نو هارون الرشید باچا وی یاره دا بیت الله واپس رانو او واپس یې هغه د عبدالله ابن زبیر او د ابراهیم علیه السلام په طرز جوړو دقې وخت کې د هارون رشید په وخت کې یو لوی د دقې حجاز او د مدینې منورې د مکې مکرمې یو لوی عالم او یو عظیم امام او امام دارالهجرة چې امام مالک رحمهم الله را مخکې شو بیت الله وایي دا څه کوې تاسو خو د بیت الله نه لوبو د ټوکو یو شیز جوړ کړه یو باچا به راځي روانوي یو بل به راځي د بل په طرز او بل باس دا زما فتوه شو د قیامت د ورځې پورې چې بیت الله له به یو کس د نوارولو په نیت او په عرض ورې ګوتې هم نه وروړی بس د هغې نه پس دا فیصله وشو او تر نن ورځې پورې بیت الله هم په حق طرز د حجاج ابن یوسف چې کوم طرز و هغې بیا پې چت وروستو د ښکلې مزیدار دننه پکې ټیلونه او نورې مرمتې
دا بیا یو باچا و د هغه نوم و سلطان مراد په 8مه هجرۍ کې 800 کاله پس د رسول الله مبارک نه هغه بیا یا 900 کاله پس هغه بیا پکې ښه مزېدار د سواګوان خشته مزېدار لرګي ولګول نو 3 ستنې پکې دننه ولګولې او خشته مزېدار چتې پې دغه که او د عبدالله ابن زبیر چې کومې ستنې وې هغې پکې هغه خرابې شوې وې هغې بدلې کړې او 3 ستنې پکې دننه ولګولې او ښه مزېدار ټیلونه یې پکې دغه کړل د هغې نه پس پکې بیا ملک فهد او دویم پکې ټیلونه میټونه خو هماغه کاڼي ونه لاقول نور پکې مرمت او خشته مزېدار زروان ورته وایي د بیت الله داسې پوشتي ده خشته مزېداره او بیا دا کاڼو باندې دا ټیپ شان دی ډبر ټیپ دی کاڼي خو غټ غټ کاڼي دي نو دا ډبر ټیپ پې بیا دقې ملک فهد او د دې دقې باچاهګانو دا کوم چې د سعودي موجوده باچاهان دي دوی پې دا وکړله او ښه مزېدار د سرو زر ورې ولې دغه کړی دی او غلاف پې د کروړونو نه چې د اربونو روپو زموږ د پاکستانو غلاف پې د پاسه پروت دی ډېر اعلی ریخم والا او په هغې ریخمو کې د سرو زرو کار شوی دی او یو عظیم الشان د کروړونو روپو غلاف پې دغه اوس پروت دی دغه موجوده بیت الله په دغه تر باندې روانه د عبدالله ابن زبیر د وخت چې کومه ستنه وه هغه لږه خرابه شوې هغې ترې روغ کې وه هغه د مکې مکرمې نه بار یو عجیبګر دی هغې کې نن هم پرته ده زه ورغلی یم په هغې بیت الله په هغې ستنه باندې داسې لاس هم والی دی خشته مزېداره لویه ستنه عبدالله ابن زبیر د او نور هم پکې د بیت الله ډېر زبردست نوادرات هغې عجایبګر کې پراته دي ښه جي نو دې آیاتونو کې الله رب العالمین لومبې دا دغه کوي چې دا بیت الله شریف دا الله رب العالمین لومبې کور دی نو کور دغه شوي دی او نور پکې منځ کې بیا دغه شوي دي مرمتې او وغیره شوي دي نور هم پکې بیا ډېر د الله رب العالمین د قدرت عجیبه خبرې دي ابه انشاءالله تعالی آینده درس کې بیا ووایو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار